د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. افغان طالبان په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. افغان طالبان په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې. د چین میډیا ګروپ د خبر له مخې افغان طالبانو د سپتمبر په 6مه نیټه د کابل په مطبوعاتي مرکز کې یوه خبري ناسته ترسره کړه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په دغې خبري ناستې کې وویل چې طالبانو په پنجشیر کې د کنټرول واک تر لاسه کړی او په دې سره په افغانستان کې جګړه په رسمي توګه پای ته رسېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پنجشیر راتلونکی والي او مرستیال والي به له ځایي خلکو څخه وټاکل شي. طالبان به په هیواد کې د پنجشیر د خلکو په شمول د بېلابېلو قومونو مساوات وساتي. نوموړي په خپلو خبرو کې د دغه هیواد پر وړاندې ستونزې یادې کړې او ویل چې امریکا ځواکونه له افغانستان څخه له وتلو مخکې په قصدي توګه د کابل د هوایي ډګر ګڼ شمېر تاسیسات ویجاړ کړي دي. اوس د قطر او ترکیې ډلې د هوایي ډګر د اعاده کولو په هڅه کې دي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.